دا د سیسنا الوتکه د کلهاري صحرا له پاسه تیریدله. په دې کې ناست 15 کسان د خپل ژوند په یادګاري سفر وتلی وو. له اسمان څخه د وحشي ژوند او ویرانو صحراو منظره د ډیرو لږو کسانو په نصیب کیږي، مګر د هغوی د نیکمرغه سفر ډیر ژر د هغوی د ژوند بدترینه پیښه ګرځیدله. د کلهاري په منځ کې چیرته چې د انسان اوسیدل ناممکن دي، هلته یو ناڅاپه د هغوی په تیاره کې ستونزه رامنځته شوه او پیلوټ الوتکه له ځمکې سره ټکر کړه. د انفارمیټیو پښتون چینل ویډیوګانو ته یو ځل بیا ښه راغلاست. لیدونکو په ساوث افریقا کې واقع د کلهاري صحرا د 9 کیلومتره مربع مساحت په لرلو سره د نړۍ شپږمه لویه صحرا ده. دا د افریقن صحرا په څیر ډیره وچه نه ده او له همدې امله دلته 360 بېلابېل ډوله وحشي ځناور ژوند کوي چې له هغو څخه څیرونکي حیوانات لکه زمری، چیتا او له ځنګلي سپیانو سربیره افریقایي فیلان هم موجود دي، کوم چې په خپله سیمه کې هیڅوک نشي زغملی. د دغه وحشي ژوند د لیدلو لپاره د نړۍ له بېلابېلو ځایونو خلک ساوث افریقا ته د صحراو د سیل لپاره راځي. دا صحرا دومره لویه ده چې د ساوث افریقا 3 هیوادونه له یو بل سره نښلوي، چې له هغو څخه ډیره برخه یې له بوتسوانا هیواد سره ده. د بوتسوانا په مرکز ګیبرون کې د یوې کوریر کمپنۍ اجرایوي رئیس کارل ډوپلیسیس یو شخصي الوتکه راوغوښته. هغه خپل ملګري د کلهاري د منظرو د لیدلو لپاره 600 کیلومتره لیرې د مون په نوم یوه کلي ته وړل غوښتل. د هغه د دې سفر موخه له ساتیرۍ سره د یوه تجارتي پلان جوړول هم وو. په دې هوایي سفر کې د ملګری مایک نیکولیک او د هغه د مېرمنې لینټ نیکولیک سربیره نیب ګرووریک او د طیارې پیلوټ کوسټا مرکینډو نیټوس هم وو. دا الوتکه 2 انجن لرونکي سیسنا 414 وه چې په کومه کې دا 15 کسان ډیر په خوشحالۍ سپاره شول. تر پورته کېدلو وروسته تیاره د کلهاري په صحرا د پاسه د مون په طرف روانه وه. دا سفر خو د 2 ساعتونو وو، لیکن تر 1 ساعت وروسته لینټ کومه چې له وړاندې څخه ډیره ویریدلې وه، هغې د طیارې له یوه وزر څخه د تیلو بهیدل ولیدل. اول هغې فکر وکړ چې دا یوه عامه مسله ده، لیکن آخر یې صبر ونه شو او دا خبره یې له خپل خاوند سره شریکه کړه. کله چې پیلوټ کوسټا ته دا خبره وکړل شوه، نو هغه د احتیاط لپاره د طیارې هغه ماشین بند کړ له کوم څخه چې تیل بهیدل. د پیلوټ له نظره دا هیڅ د خطر خبره نه وه، ځکه چې په سیسنا 414 کې تر اوسه یو انجن پاتې وو. خو دا چې په افریقایي صحراو کې د تیزی ګرمۍ له امله د دې ځای هوا ډیره وچه او توده وي، نو له همدې امله طیارې ته د خپل توازن د ساتلو لپاره د دواړو انجنونو طاقت ضرور وو. طیاره اوس ورو ورو په ښکته لور روانه وه. پیلوټ په دې بیړني حالت کې له ګیبرون کنټرول ټاور سره اړیکه ونیوه، لیکن د هغوی بدبختي وه چې د کلهاري په منځ کې راډیو هم کار پرې ایښی و. اوس د طیارې د بچ کولو یوازې یوه لار وه چې دا په خپله په کوم هوار ځای باندې کېنول شي. دا طیاره هسې هم په لږه ارتفاع کې وه، نو له همدې امله پیلوټ باید ژر د کېناستو لپاره کوم ځای پیدا کړی وای. پیلوټ ته په ځمکه باندې له ټیټو جګو ځایونو او غونډیو علاوه نور هیڅ په نظر نه ورغلل، یعنې د طیارې د ښکته کېدو هیڅ ځای نه و. اوس یوازې یو انتخاب پاتې و او هغه و د خپل ژوند ژغورل. پیلوټ ټول د حفاظت برخې ته راوغوښتل او طیاره یې د غونډیو په منځ کې له ځمکې سره ټکر کړه. له ځمکې سره تر ټکر کېدو د مخه مسافرو ته یوازې دومره یاد وو چې ځمکې ته په ډیر نږدې کېدو سره هغوی د ځینو حیواناتو ټولۍ د منډې په حالت کې ولیدلې. په څو دقیقو کې کله چې ټول په هوش راغلل، نو څلورو خواو ته یوازې لوګی او اور وو. د لینټ لاس سوی وو او د نیب ګرووریک شاید سږي زیانمن شوي وي، ځکه چې ساه یې نشو اخیستلی. بیا ټولو په یو ځای نیب له طیارې څخه بهر کړو او هغه د ونې سیوري ته سیده ودرولو. له دې دواړو علاوه پاتې نورو ته کوم سخت ټپونه نه ولګېدلي. اوس هغوی خپل ځانونه سنبال کړي وو چې له طیارې څخه بهیدلي تیلو اور واخیستو او ټوله طیاره په درنه چاودنه کې له منځه لاړه. تاسو ته باید وویل شي چې په هره طیاره کې یو ایمرجنسي ترانسپونډر موجود وي چې د راډیو د خرابوالي په صورت کې د طیارې موقعیت کنټرول ټاور ته لیږي. کله چې پیلوټ اعتراف وکړ چې په سیسنا 414 کې ایمرجنسي ترانسپونډر نشته، نو له ټولو څخه لار ورکه شوه. یعنې د دې مطلب دا و چې په دومره لویه صحرا کې هیڅ چاته د دوی موقعیت نه و معلوم. د کلهاري په کومه ویرانه برخه کې دغه کسان د ونو په منځ کې بند پاتې وو، چیرته چې له دوی سره نه د څښاک لپاره څه وو او نه هم د خوراک لپاره. 2 کسان باید ژر تر ژره روغتون ته رسول شوي وای، ځکه چې هغوی د مرګ او ژوند ترمنځ پراته وو. ټولو دا هیله لرله چې ژر یو د ژغورنې ټیم راشي او دوی له دې ځای څخه وباسي. خو د ژغورنې ټیم به هغه وخت راشي کله چې دوی خبر شي. بغیر له موقعیت څخه که چیرې د ژغورنې ټیم د دوی لټول پیل هم کړي، بیا هم تر دې ځایه د رسیدو لپاره په هغوی باندې څو ورځې تیریږي. په هر حال ورځ تېره شوه او هغوی د طیارې د اور په استعمالولو سره لوی اور جوړ کړ. ټوله شپه د وحشي ځناورو
ژور اوازونه هغوی له شاوخوا څخه اوریدل، لیکن شاید دا اور وي چې ځناور یې له دوی څخه لرې ساتلی وو. اوس دوهمه ورځ پیل شوې وه، لیکن د ژغورنې ټیم تر لرې ځایه کوم نوم او نښان نه و. د 5 واړو حالات مخ په خرابېدو وو. د ډیهایډریشن له وجې د دوی مرۍ وچې شوې وې. سهار وختي هغوی په بوټو باندې د پروت شبنم څښل پیل کړل، خو تر اوسه یې یوازې څو څاڅکي څښلي وو چې لمر یې په سر راغی او دا شبنم هم ورک شو. په دغه وخت کې له لرې څخه د یوې طیارې اواز تر غوږو شو. په دې هیله باندې چې د ژغورنې ټیم تر دې ځایه پورې راورسېدو، هغوی خپلې سترګې اسمان ته پورته کړې. هغوی ولیدل چې یوه مسافر وړونکې طیاره سیده د دوی له پاسه تېرېدله. هغوی چیغې ووهلې، لوګی یې جوړ کړ، لیکن ټول عبث و، ځکه چې له دومره ارتفاع څخه د دوی لیدل تقریبا ناممکن و. اوس هغوی ته همدلته خپل مرګ ښکارېدو. دلته په کېناستو سره به یا له لوږې او تندې مړه شي او که یا هم بهر وځي، شاید د وحشي ځناورو ښکار جوړ شي. بالاخره اجرایوي رئیس کارل او پیلوټ په دې خطرناکه صحرا کې د مرستې لټولو فیصله وکړه. دغه فیصله خو ډیره خطرناکه وه، لیکن له دې علاوه یې بله چاره هم نه لرله. دغه کسانو د مرستې پلټونکي زخمي ملګري شاته پرېښودل او روان شول. دوهمه ورځ هم ختمېدونکې وه. د ټکر په ځای کې د لینټ او نیب حالت اوس ډیر خراب شوی و. ټوله ورځ اورغورځونکي ګرمۍ هغوی زیات ډیهایډریټ کړي وو. لا بله پلوه کارل او پیلوټ ته له ټولې ورځې ګرځېدلو وروسته هم کومه د اوبو ذخیره نشوه پیدا. په دوهمه شپه باندې یو ناڅاپه باران پیل شو، خو دا دومره لږ وشو چې د ټکر ځای زخمیانو په هیڅ شي کې اوبه راټولې نشوې کړای. د طیارې له ټکر کېدو څخه اوس 2 ورځې وتلې وې. کارل او پیلوټ کوسټا په بېحاله حالت کې په مسلسل ډول د بوټو او صحراو په منځ کې پر مخ روان وو، لیکن هیڅ کوم انسان او د اوبو ذخیره په نظر نه ورغلل. اوس هغوی په دې شک کې شول چې هغوی په سم لوري روان دي او که نه. بل طرف ته د ټکر په ځای کې نیب ته اوس بیخي زیات ډیهایډریشن او د زیانمنو سږو له امله پرې د وارخطایۍ حملې شروع شوې وې، ځکه چې هغه له تېرو 2 ورځو راهیسې سیده ولاړ و. هغه په یوازې ځان ځنګل ته د تګ فیصله وکړه. هغه چې لږ مخکې لاړو، نو د تېرې شپې د شوي باران اوبه یې د ونې په یوه برخه کې وموندلې. دا په مشکل سره یو ګیلاس اوبه هم نه وې، کومې چې ټولو په ګډه وڅښلې. 3مه او 4مه ورځ ټولو داسې تېره کړه لکه ټولو چې همت بایللی وي او د خپل مرګ انتظار کوي. د لینټ په زخم باندې حشرات راټول شوي وو، او بل طرف ته کارل او پیلوټ کوسټا وو چې له تېرو 4 ورځو راهیسې په مسلسل ډول روان وو. دا یې هم یوه نیکمرغي وه چې په افریقایي صحرا کې بغیر له تجربې څخه هغوی تر اوسه پورې د کوم ځنګلي حیوان ښکار نه و جوړ شوی. د 5مې ورځې په آخر کې کارل او پیلوټ له لرې څخه د یوې خیمې چت ولیدلو. لومړی هغوی ته داسې ښکاره شوه چې شاید دا د دوی وهم وي، ځکه چې په لاره کې څو ځله داسې خیالونه هغوی ته راغلي وو. دا په رښتیا سره یوه خیمه وه چې د کومې په داخل کې یوه نجلۍ ناسته وه. د دې په لیدو سره یې په بدن کې ساه راغله. هغوی هلته لومړی خپله تنده ماته کړه او د راډیو په کولو سره یې کنټرول ټاور ته خپله ټوله کیسه بیان کړه. د ژغورنې ټیم له وړاندې څخه په کلاهاري کې د دوی پلټونکي وو، لیکن د سم موقعیت د نه پوهېدو له وجې هغوی د صحرا په نورو برخو کې لټول. د ټکر په 4مه ورځ سهار وختي د ټکر په ځای کې د 3 واړو ملګرو ساه تقریبا ختلې وه چې د هلیکوپټر اواز په هغوی کې ساه راوسته. بالاخره د ژغورنې ټیم د ټکر ځای ته رسېدلی و. د طیارې له دې ټکر څخه د بچ شوو کسانو په وینا چې له مرګ څخه یوازې څو ثانیې وړاندې د ژغورنې ټیم را رسېدل له کومې معجزې څخه کم نه وو. د کارل او پیلوټ کوسټا د مرستې لپاره وتل په رښتیا هم یوه ښه پرېکړه ثابته شوه. په دغه پیښه کې شامل ټول کسان ژوندي وژغورل شول، لیکن 2 کاله وروسته پیلوټ د طیارې په یو بل ټکر کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو لایک او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.